بسم الله الرحمن الرحیم. اکسل کې نن چې دی درې فنکشن وایو: ډالر فنکشن ده، ویلیو ده او لین ده. د درې واړو دنده وظیفه څه شی ده، د هر یو به بیل بیل ډسکس کوو. لومړی راځو ډالر ته. ډالر فنکشن چې ده دا د نمبر سره کولی شي ډالر ساین اضافه کړي. لکه زه دلته لیکم مثال 1000 2000 دا داسې ډرېګ کومه لاندې راوړم. زه غواړم اوس دې سره ډالر ساین اضافه کړم. مساوي ایکول به ولیکو چې ډالر ټیب به ووهو، نمبر به سلیکټ کړو. سلیکشن نه بعد دلته ګوره کاما ډیسیمل اشاریه ورسره څو راشي. مثال که زه ولیکم چې دوه صفرونه اشاریه ورسره راشي، انټر به کړو، دوه راغلل. که چېرته ورته وي چې نه دا اشاریه دې ورسره بیخي نه راځي، صفر مو ورکړه، اوس به اشاریه نه راځي ورسره، ګورې ډالر ساین یې راوړل او په دې نورو باندې ډرېګ کړو. په دې طریقې سره چې دی ډالر ساین اضافه شو. دا د ډالر فنکشن کار. اوس راځو ویلیو ته. ویلیو څه کار کوي؟ ویلیو که چېرته نمبرونه د ټکس فارمټ کې وي نو هغه نه جمع کېږي. لکه مثال دلته زه سنګل کوټ ورکوم، لیکم چې 1000 بیا سنګل کوټ 2000 او دا چې دی سلیکټ کوو. سلیکشن نه بعد دا لاندې ډرېګ کوو. ګورئ که ستاسې فکري ټکس چې دی دا د سیل په لیفټ سایډ کې چپ طرف کې راځي او نمبر یا عدد چې دی هغه په ښي طرف کې راځي. اوس دا که چېرته مثال مونږ جمع کوو، لیکو مساوي سیم جمع کوو یې نو دا به مونږ ته ریزلټ نه راکوي، ځکه دا چې د ټکس فارمټ کې دی. ګورئ که انټر یې کړو 0 شو نو دا نه جمع کېږي. دا به لومړی ویلیو ته اړو نمبر ته، بیا به جمع کېږي. دلته ولیکو مساوي ویلیو، دا به شو، ټکس به سلیکټ کړو، انټر به یې کړو. ګورئ دا اوس چې دی نمبر شو د سیل په رایټ سایډ کې راغی، نمبر ته وختو ډبل کلیک ور باندې وکړئ، په دې ټولو به ډرېګ شي. اوس که الټ مساوي ووهو د جمع شارټ کټ نو دا ګوره جمع شو. بل دی لین. لین فنکشن مونږ ته د یو ټکس اوږدوالی ښیي چې څومره حروف دي. مثال دغه عدد دی، دا زه غواړم چې دغه کوم عنوان مساوي لین ټیب ووهئ، دا سلیکټ کړئ، انټر یې کړئ. دا څو کرکټر دي؟ 4. یا مثال زه دلته لیکم چې فرضاً افغانستان، دا مې ولیکه. زه اوس غواړم دا معلوموم چې دا څو حروفه دي. مساوي لین. راځو دا ټکس سلیکټ کوو، انټر یې کړئ، تاسو ته وایي چې دا 11 حروف دي. نو په دې طریقې سره ډالر، ویلیو او لین فنکشنز چې دی مونږ په اکسل کې استفاده کوو او استعمالوو.